مونږ ته خدای پاک 3 جنکۍ راکړي وو، هم ما پیسې ورباندې نه ده اخیستې دي او په رضا د الله سره مې ورکړې ده او خپله چې دی زوی نه لرو. تکلیفونه را باندې ډېر تېرېږي، بیماریګانې ډېر تېرېږي تر دې اندازه پورې چې زه به د شپې څومره شوم چې یو چاوجوش مې په دې نامه باندې کېښوده، دا بیماري د لاسه دا به لکه یو چای چې جوشوي دا دومره به یې حرارت وکړي. بیماري کوم زما په دې بدن کې پیدا شوې ده او الله پاک یعنې خدای دې ناراض نه شي. په هر حال شکر زه د شپې یو ثانیه خوب کوی نه شم. دا دردونه دا ټول دا دومره په دې ګردو مې په دې خېټې مې دومره لکه غوټې غونډارې غوندې. پخوا به مې هم یو ګزاره کوله، خو لیکن اوس چې دی دغه بیماري را باندې زښته زیات بوج اچولی دی چې یو قدم وهم نور ساه مې او مری مې نور بندېږي. تکلیفونه مې ډېر زیاته ده. هغه افغان و چې په خارج کې اوسېږي د عطا ویلفیر فاونډیشن سره کومک کړی چې روژې مبارکه میاشت ده او د رفیع سره واله داسې یو فقیره کورنۍ ته د روژې مبارکې میاشت هغه مواد ورته ټول واخله. نو د دې نه نور څوک مستحق نشته، د دې نه نور څوک بیچاره نشته. یعنې د دې سره باید لاسنیوی وکړو. د دې کورنۍ باید میاشت کې باید د دې کورنۍ پوښتنه وکړو. خو قدرمنو افغانانو تاسو ته هم زه غږ کوم، راځئ د روژې مبارکه میاشت ده تاسو هم د داسې بېوزلې فقیرې کورنۍ دپاره مرسته واستوئ او د دې کورنۍ داسې نور بیچاره دي افغانان دي او خپلې مرستې جاري ساتئ د عطا ویلفیر فاونډیشن سره. نو زموږ هغه افغان ورور چې په خارج کې اوسېږي هغې مرسته راستولې وه د داسې کورنۍ دپاره او هغه کورنۍ دا د دې ته هم ورکړله په شفاف ډول به دې کورنۍ ته تسلیمیږي. د دې دپاره هم دغه مواد راواخیسته دفعتاً چې د روژې مبارکه میاشت پکې تېره کړي چې د دې نه مختلف مواد موږ دې ته راخیستي، حتی روح حفظي پورې تر هر څه پورې موږ راخیستي دي. دې بابا جان ته او دې ادیکۍ ته موږ یو بادام راواخیسته چې د ورځې 2 دانې 3 دانې روژه ماتي کې پشنمي کې وخوري او د دې هغه صحت کامله شي. او دې تر څنګه دغه خرما چې دا په دې باندې روژه افطار کې زموږ ستاسو پکې ثواب وي، ځکه چې روژه په اول په خرما ده بیا دویم په اوبو دي، نو دا ثواب لري، هم خرما هم ثواب. الله دې پرده وکړي او په ورځ د حشرګاه کې د فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها دوی په صفونو کې وشماره، دوی چې مونږ سره کړي دي چې الله ورسره کومکي او مدد وکړي، آخرت یې ښایسته کړي او د هغه چې د کلمې زمونږ سخت منزل زمونږ په مخ کې ده چې اول بندر د زنکدن د صراط د عذابونه د قبر دي. سوال خدای هغه ورته اساني کړي، الله چې هغه ځای جنت الفردوس چې بهترین د جنتونو ده خدای پاک هغه ځای ورته ګلستان کې او خدای پاک لایق د دیدار وکړي او خدای د شفاعت د جناب حضرت رسول کریم مونږ او تاسې ټول په نوا کې الله په ایمان خوشحال کړي، الله چې لایق د دیدار وګرځوي. مونږ شپه ورځ چې دغه تلاوت د قرآن عظیم شان کوو زمونږ د دعاګویي نه دوی نه هېرېږي. الله دې ورسره ښه وکړي.